السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. کار ته نه تللی؟ ناوخته ده که نه؟ دا خو څو بجې دي، کار ته نه تللی؟ یاره ورک شه، نن مې صاف کار نه کېږي. ولې حاجي صاحب؟ الله دې خیر کړي. مغزو مې درد ده ښه. ولې؟ نن مې خبرونه واورېدل شمشاد نه. ښه. پارلمان کې څه غوبل اچولی ده ښه. ولې بیا څه چل شوی؟ ما خبرونه نه دي اورېدلي که نه تر اوسه. یو څو ډزمار پښتانه وکیلان چې څه رقم خبرې دوی کړي دي. ښه. او اسلام نه دوی انکار کوي، افغانیت نه انکار کوي. زه په دې نه پوهېږم چې دا د پنجابیانو بچیان دي که د ایرانیانو بچیان دي. موږ خو په افغانیت باندې فخر کوو. افغانان یو، افغانان به وو او یو به انشاءالله. په پاکستان کې پښتانه افغانان باندې ځان یادوي چې موږ افغانان یو. دوی په افغانستان کې اوسېږي، داسې خبرې کوي. خو ټول نه مو مخکې زه عیسی خان ته وایم چې خدای دې در په دره کړه چې یوه پېښه به دې و دغسې د اوسان دلاګان وکیلان لکه دا کته ننګار کې دا ډوزن دي ویستي وو، تباه کړي به، اوس به موږ ته خلاص شو چې ته یې موږه د جمهور رئیس خبره نه منې او ته وایې چې زه نه مسلمان یم او نه افغان یم. نو د کوم ځای یوه خورغو ده ډله، ته د کوم ځای چې دلته راغلی یې خو لاړ شه. که د ایران یې خو ایران ته لاړ شه، که هندو یې موږ ته ووایه هندوستان ته لاړ شه. چې په افغانستان کې اوسېږي، اسلام به منې، افغانیت به منې او در باندې منو انشاءالله. او دا شپږ شپېته وکیلان چې نن نه وو راغلي، دوی هم پیسې خوړلي دي. دا دې دلګانو نه زیات دلګانو دوی ډېر روپۍ خوړلي دي. دوی ته شپې 11-12 بجې پټې پیسې ورکړي دي چې سبا مه راځئ. شپږ شپېته ټول پښتانه نه دي راغلي. دا سره پلان شوې خبره ده ښه. دوی هغه پلار به مني انشاءالله، مني به ښه. او نن خو مې مازغه بیخي کار نه کوي. کار ته څه کوي چې یو هفته به کار ته نه ځم چې نو څو خوشخبري مې نه اورېدلې. افغانستان زنده‌باد، اشرف غني زنده‌باد او دلګان مرده‌باد. لنډه اوږده دا ده. زه به څم نه، خدای په امان خوشحاله اوسئ. نه ولاکه کټ کما. نه 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 کټ کول نه.